سبسکرایب کړئ زموږ مای رویال افغان چینل او زنګ شکل ته هم فشار ورکړئ ترڅو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. السلام علیکم، د عنایت الله او تاسو ګورئ مای رویال افغان یوټیوب چینل. تاسو به په دنیا کې هر رقم بیلابیل رقم ونې لیدلې وي، خو دا ځل داسې ونې تاسو ته معرفي کوو چې آدم خور په نامه هم یادېږي. انسان خورونکي ونې په اړه 24 اپریل 1848 کال کې د ایډمن سپنسر په نوم یو څېړونکي لخوا یو لیکنه د نیویارک په یوه مشهوره ورځپاڼه کې چاپ شوه. ورځې وروسته جرمن څېړونکي کارلیچي یوه لیکنه په ورځپاڼه کې چاپ شوه چې دغه څېړونکي د انسان خوړونکو ونو په اړه لیکلي وو چې دا ډول ونې جنوبي استرالیا، افریقا او منځنۍ امریکا په بېلابېلو سیمو کې موندل کېږي. او همدارنګه د دې څېړنې سره یوې پېښې یادونه یې هم کړې ده چې زه او زما ملګري په ځنګل کې د سفر په مهال د یوې لوی او اوږدو څانګو لرونکې ونې سره تېرېدلو، نو زما ملګري د دې ونې څخه یو عجیب کشش حس وکړو چې ونې ته نږدې شو. ورته ویې کتل نو د ونې څانګې په حرکت شولې او ډېر کم وخت کې زما ملګري یې ځان ته کش کړله او دغه څانګو یې زما د ملګري غاړه او مټې یې ځان ته چار چاپېره کړلې. زما د ملګري لخوا ویرونکي چغې او غږونه راووتل، او غوږونو څخه وینې راووتلې او څو شېبې وروسته مړه شوه. دا یو خطرناک او ویرونکې پېښه وه چې تر ننه پورې ماته په خوبونو کې دا پېښه راځي. دا پېښه په هغه سیمه کې واقع شوې چې دغه سیمې ته لینډ آف مین ایټینګ ټری ویل کېږي. چیس څېړونکي چیس اسټرین په وینا په دغه سیمه کې د انسان خوړونکو ونو په اړه د دغه ځای میشت قبیلې ډېر ښه پوهېږي. یو بل څېړونکي د فیل رابرټسن 1801 کال کې د مصر جنوبي سیمه دا ډول ونو په اړه یوه کیسه لیکلې چې دا څېړونکی د خپل تره د خولې داسې وایي چې دا انسان خوړونکي بلاګانې د مصر د نیل سیند پر غاړه هم پیدا کېږي. کله چې دا ونې د ژوندي موجوداتو بوی حس کړي، داسې سیګنل خپروي چې دا ژوندي موجودات ځان ته کش کوي او نږدې کوي، چې په دې موجوداتو کې ځمکني حیوانات او الوتونکي مرغان هم شامل دي. کله چې دا ونې ژوندي موجودات ځان ته راکش کړي، د خپلو څانګو په واسطه خپل ښکار ته دومره فشار ورکوي پایله کې د ژوندي ژوي بدن چاودېږي، وینه یې په ځمکه خپرېږي او غوښه یې په څانګو باندې نښلېږي او څو شېبې وروسته غوښه ورکېږي. خو درنو لیدونکو، اوسنۍ ساینس څېړنو کې داسې بوټي موندل شوي دي چې د خپلو پاڼو په واسطه کوچني حشرات ځان ته کش کوي او خپله خېټه ورباندې مړوي. ژوندي ژویو خوړونکو ونو په اړه مستند ریپورټ خپور شوی نه دی، او همدارنګه د داسې ونو په اړه څېړنې شوي دي چې د خپلو زهر لرونکو اثراتو په واسطه ژوندي ژوي له منځه وړي. پرېکړه ستاسو لیدونکو ته پرېږدو چې څه دروغ دي او څه رښتیا. بیا هم امید لرم چې ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي او د خوښېدو په صورت کې سبسکرایب تکمې ته فشار ورکړئ او څنګ سره د بیل آیکن ته هم فشار ورکړئ ترڅو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي، او لایک یې هم کړئ او خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ. تر بلې ویډیو پورې خپل او د خپلو خوږو دوستانو خیال ساتئ. د الله په امان.